یاره په کور کې سودا ختمه ده او په جیب کې مې یوه کسرې نشته دی خو ځمه او ګلپورې دوکاندار پسې ورځمه سودا ترې وکړمه خو دا خو ماته 80 روپۍ پاتې دي خو خیر څه مانه به ورته وکړم ځه السلام علیکم ګلپوریا څنګه یې خیر برابر یې خیر دی ته په خدای اعتبار وکړه او په ما خو چې سړ ونه کړې چې ستا په شاته ښه انسان ما به ټول جهان کې نه لیدلی او ستا ما باندې دونه احسان دی لکه دا پورې غټ غر په کور کې سودا ختمه شوې ده تا ته مې خوله نه جوړېږي خو رندار دې نه ده هغه مې نه پرېږدي کور ته و چې څو سودا نه راوړي که نه کور ته به ساړو راځې نو نه زه د اول نه پتا پوهم چې ته زما خپې په هوا کې والله په بالله که یو ټاپي درله کوم اخواسه ټول ټچ وي اخواسه مړه ته په خدای اعتبار وکړه او ما خو چې سړ ونه کړې بس بله دغه یو شپېته ورځې فصل در کوم لکه ته را سودا خامخا وړې لکه نه قلارېږي کلمې رور مې خامخا یې دنه وړم چوکرګان دي هر څه چوکرګان دي پرېدا الکانو خیر مېلمه څه پکارو او یاره یو سټینګ مې پکار یو سټینګ را راکا سټینګ درکړم ښه سړی راته اخوادي خو ښکاري دغه شان زموږ دوکان سره راځه نه روپۍ کېږي دغه ستا خپل دوکان دی دلته زه تاسو ته شپې په 2 بجې هم تابعدار یم ستاسو دا واله زه نه کېده ستا خپل دوکان دی کېده او چې کله پکې راځه کېده روپۍ کېده ستا خپل دوکان دی ستا خپل دوکان دی کېده دا واله زه خپل دوکان دی مهرباني زه لاړم لکه عمره دا مېلمه ډېر ښکلی نه و یاره ما خو تا ته خو ته خو زما نه منې شو یاره زما نه ځان سم شوی یاره سم شوی یاره چې د کوم ځای و هو که نه پته یې نه لري دوکانداره وعلیکم سلام څنګه ښه خیر دی راکړه یاره د 50 روپو دال دال غواړې ښه جولۍ ونه څه خانه ولې د غره په جولۍ کې وړي څو یاره دا تاسو ځان څه خو بل جوړ کړل چې کم یو راځي چې ماته وایي ماته په تیلې کې ده لکه ماته په تیلې کې د تیلو کیلو په 360 روپۍ په تیلو کیلو ده که تاسو دا چل کوئ تاسو خو به ما کنګال کوئ زه داسې په تیلو کې شی نه غواړئ خانه نو بیا بل دوکاندار ته ځئ او زه په تیلو کې شی نه زما باندې چې چل کېږي او زه په تیلو کې شی نه ورکوم دوکانداره خفه نه شي یاره زه لاړم دا څه کې دا خو چې کم یو راځي کېږه دا خو په 220 روپۍ د ټاپیانو ډبه دی د مخې نه مې لر شه پړه مې چې چل کېږي لر شه د مخې نه السلام علیکم سنجه خیر و ټیک ټاک خبره به خیر کېدې صابون شته صابون شته هر څه شته په څو دی او یا روپۍ یاره ما خو لمبر باندې شروع کړل دا 10 روان شو دی او یو تر ورسېدو دې شوستاني که په اتاني واده کړل دا خبرې ونه کې او څه لګي د بازار نه هر شی پر رعایت پیدل ته انشاء ګوړه په څو ده الله غوړه به دغه 50 روپۍ ده کنه او وړه په څو دي غوړه په 700 او غوړي غوړي په 600 او هګۍ په څو دي هغې په 600 نو حلوا دې ولنه پخې حلوا حلوا چې وخت حلوا